बेशक और چه مرگته لعنتی؟ ها؟ چه مرگته؟ فکر کردی تو تنها آدم روی کره زمینی که یه داستان غم انگیز داشته؟ منتظری بهت مدال افتخار بدبخت‌ترین آدم زمین رو بدن؟ میخوای برش چیکار کنی رفیق؟ تو فرهنگی زندگی میکنیم که صبح تا شب از این حرف میزنیم که نرسیدن، به خاطر این، به خاطر اون، به خاطر همه ضربه هایی که خوردم. احمق، ما هممون ضربه خوردیم. دنیا دریاب دا، خلق مسافر دی، آخری منزل ساحل دا، او دی خلاصون لار تقوا دا. राज कैसे पहुंच गए गैरों तक? मशवरे तो हमने अपनों से किए थे। शौक से जाओ जिसे जाना है, कोई और आएगा मतलब का जमाना। د غر عمره وجوده د یو موټي خاورې جوړې د سا سره اکثر وزي په سا به اعتبار نه کوي. سلامونه لیدونکو، خدای دې وکړي روغ او جوړ یاستئ. له خیره د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ ورته حرکت ده. دلته ګاډی را خراب سو، دفتن خوست مرکز کې قرار لرو. شپه مو وه، شپه مو په خیر تېره سوه. یو ځل بیا یو ښایسته جیب پسې ګرځو، نو ملتیا وکړئ، کیسه ده روانه ده د ورور، راسره ویې ګورئ. شبنم کی خوی المرا گلان وشیدن لگتا تروش کو کسپین سحرا گلان وشیدن اوه خود شبنم کی خوی خلق دی پټی کې لګیا دي، جمع ته ورځو، جمع ورسره کو، کیسه ورسره کو. زه په پوله باندې روان یم، دی داسې راته ګوري چې دا هلک چیږي، دا څه روان کړي دي. نو ورځو په څنګ کې ورځو، یوه خوږه کیسه ورسره کو، ملتیا وکړي راسره. تاسې وګورئ څومره خوندور دا واښه کې، پټو کې واښه کې. ولا تکړه سړی لګیا یې پټو کې. سلام علیکم. ستړی مس؟ ژوند ښه دی؟ کراري ده؟ خیر و خیرت ده؟ خیر غلای څنګه یې؟ الحمدلله بیخي پازل دی. پازل بیخي ده؟ منابرینه الحمدلله. په کول خو د ډېر ښایسته په سر ده. خو دا خو پښتني اصول دی. اصول دی؟ بېشکه والله. پټکای خولۍ لنګای که نه دا اصول دی. بېشک. نوم مبارک دی؟ معروف خان. معروف خانه دا سیمه څه په نامه ده؟ دا خرغړې دور. خرغړې؟ خرغړې دور. دون څنګه ده؟ ښایسته ده؟ بیخي الحمدلله. نور داسې مخکې لاړ سو ښایسته به سي؟ بیخي خوندوره به شي. حد لري چې ورسو؟ هر ځای لري. نو کتونکو داسې یو ځای ته روان یو چې حد نه لري. دا ښه پوهېدلی لري چې ښایسته ده؟ بیخي الحمدلله. ملتیا وکړې له ما سره. کتونکو منظره ده منظره. واو سو بیوټیفول. جومات ته وګورئ. دا وطن خو دلته راورسېدلو، کیسه ده روانه. یخ شته، خو ارادې چې د انسان پخي، بیا هېڅ شی مشکل نه دی.
د دغه ځمکې بیا لاره لږ خامه ده. غم را له زړه سل ځایه ریبلی دی، زه به هېڅ چېرې په خندا نه شم. د تڼۍ ولسوالۍ د سپرکۍ کلي ته ښه راغلاست. کتونکو ورور دلته راغلی د تاسې وګورئ، الحمدلله ډېر خوندور ځای، ډېر زبردسته او یو سکون، یو خاص سکون ده دلته. له ښاره لرې د غره په ډډه کې یو آرامش شته. تاسې سیند ته وګورئ، تاسې باور وکړئ ډېر خوندور ځای ده. دا چې ورانه شوله دومره ضروري خو نه وه، د مخامخ سترګو یاري وسه یاري خو نه وه، چې پکې هر وخت د ګټې تاوان سوچ به وستا، دا زما مینه وه اشنا دوکانداري خو نه وه. کتونکو ملګري مې پیدا کړو، ستړي مه سئ ټول. نو د تاسې میلمه سومه، کیسه له تاسې سره ده، تاسې پسې راغلی وم، پیدا مې کړاستی. مننه، ژوندی اوسې، جار قربان. دیګونه مو هم راخیستې دي، دغه د سمه خرچه مو کړې ده. وله راځئ روزه ده که نه؟ روزه هم نږدې ده، سبا له خیر روزه ده، خلک شکر باندې راوتي. د میلې ځای ده. نو دوستان دي، کیسه دلته شروع کېږي موږ د تاسې. ولا خوندور ځای خو ده. دا خو چرګه راوړې ده. چرګه مې وړې دي وره راځمو. دا ورور تازه له دوبۍ چې راغلی ده. ستړی مه سې ورور. نوم مبارک دی، لږ ځان معرفي که کتونکو ته. امیر خوستی. امیر خوستی، ښایسته نوم خو دې ځان ایښی ده. دا ګل دی ډېر خطرناک ټومبلی ده. والا موږ په جدایۍ کې پوه شوې، دا جدایۍ ګل دی، دا وینې. دا د چا د لاس نشاني ده؟ لکه نشانه خو نه ده، خو خیر آینسه وي مو ټیمبلی دی، ځکه موږ په جدایۍ کې دلته له ما سره راسه، راځه ما ته به لږ کیسې وکړو. دلته به ودرېږي، ډېره ښه سیند. راځه. دا پکول څو رقمه ده؟ دا ډېر ښایسته پکول دی، په سر ده. پکول خو دا خو موږ خسول په سرایي په خیس کې بیا تڼۍ ډېرې به په سرایي پوه شوې. میلمه ته ورسر کوئ؟ میلمه ته ویله نه په تېر افسر که څرنګه ده؟ ښایسته ده که نه ده؟ پکول خو په سر ده. دا داسې په سر کېږي؟ دا شی په سر. ولا دغه ده کتونکو. څنګه ده پکول کتونکو؟ ولا دا ښه ګرم. دا ډېر ګرم نه ده؟
پکول خو ډېر ګرم دی دا که خو سړی دماغ یې چارج به نه وخولي ښه چارج اخلي دماغ ته سخت صحیح کور ورکوي په دا د چې په سار وي یعنې ډېر شي نرنسیده دا شی دی که ډیش ښه غمونه او شیان لرې کوي هر شی لرې کوي دماغ ډېر صحیح کور بیا به سره کوي دا د چې په سار وي که نه داسې وطن خلک به ډېره وکوي دا خو تڼۍ پوه شوې پلور نیکه نه ته پته شاید دا باید دی په سهار کې ښکلا به سره برېښي ښکلا شاید که نه خارج کې والا عربیون د امریکا د ریزات کې چې میږ دا په سار وي ډېره هلته دوبۍ کې په سر کوئ په دوبۍ کې د امره په سر کوي د امره په خیس که نه په سر وي په دوبۍ کې ښه والا فرهنګ تازه ساتي خال ډېر میږ دغه خیس لباس په دوبۍ کا کې ډېر خوند ورکوي پوه شوه عربیون میږ ته ډېر احترام لري که نه یا چې اصلي هغه دغه دی افغاني زين منو کدا بدل دے رما دا میک تکړه شپاز ده دا تکړه ده دا میک مرګړی ته بازانه دا دګ میک برابري ये वो मिगा डेर गराज न कवाई काना ये मिगा चर सा खैरोपियम न की को دا ये डेर याद वही काना ये मिक हो دا लफ्ظ دا استعمال ابي خوندورم ده دو دا غاشه بالکل ये هم मिक تا خپل په دې پان ورکه او ये زنه څنګه ماما خیر ته څنګه چیر دراغلای د غره در خطرې دلته غره ته ارمان لري چې کنه لري ارمان روس په غره کې خیمه دي کورونه مناسته تاسو پرکه شا د موږ خیمه ده کسرنګ تاسو خیمه ناسته تاسو کورونه زړه دی غواړي کور دی الله سمره غټ ارمان دي دا خدای به پر کینو او دا سوار کې خدای پر کنه ور موبایل کول خیره به شک وره سوړه دا خو بینه چې واوره تعالی دا یې خلک به زنینا ته دو کې نه به بعد مړای وخوري کنه یې نه مرګلی بار وراسیږي شه یې تو خپل ویډیو ته جوړه دکړه او ویډیو می جوړه کړه کیسه روانه ده خو ډېر ښه دی چې بس باندې وکړو کنه تو څه خو میګیا خشول شوی او چې تار ولې میکس اول ماش وي د صحته صحه منتکه ان شاء الله راځم یو ری بیا راځم بالکل مو دې د اسپرلې موسم تا سره د درجه چې وځي بیا وګرځا ان شاء الله وطن با شین شي یې منظره بارغ شي کنه یې سو خزان موسم دا ژمي موسم دا یې میرا خپل دې یسته نمبر ویډیو دا جوړه کړه منتکه وره منتکه منظره اکسینا دا وخصل کنه یې غیر تیار سو او ورا ګلا تاسو کورما ورته یاستئ کورما حاضر دا غوړه छोड़ा देना रास्ते पे वडी करो ये सच ناسي ودي سرخانه ترا کړیو لرکه ډوړونه لرکه هو د ماسک تاو کله راځي دا څه مو یې باز کې نیک نه وایي نه سوره ګلا لخير تیاره ده بالکل کتونکو ډوډۍ تیاره د خپل نصیب او قسمت دلته راورسولو وسې نوشي جان کو که څرنګه بس
اکسیژن کوا basta mindannera basta. Tamam. Dar azi ne-ai de amin la der nici de kai dule. Nici de data de rasi da. Da به مکتر نیده کی. نه داد سید و دری لیکن. خدای په امان ورور تکلیف مکړاس دی او دا ورونو چې خدای په امان دی اخلو سفر یو بل جته خدای په امان بس په خیر لوټ سم ماشاءالله او خدای په امان مرشه خدای په امان په خو نه خدای دې وکړي ساعت دې را سره تېر سوی ساعت مو تېر کو ډېر بیخي تو څه خو میګ دمره خواښ شوي که نه ډېر بیخي ساعت هم د ساعت تېر شو خو چې پته شته خوشحالېږي بس الله مو ژوندې لره کوچی لالا وړالو ځای په مخه واچلې واچلې Wow, څومره بیوټیفول ځای کتونکو can you feel silent تاسې به دلته ډېر د ارامش احساس وکړئ غرونه دي وطن ده د الله نظامونه دي کتونکو سین وګورئ څه خطرناک سین ده مخامخ اوبه دي روانې دي چیرې رسېږي دغه ده دلته قرار لرو اصلي سفر دام خوند کې سي شایسته چینی د اوبو او اودس وکړې لمونځ وکړې خدای یاد کې سخته زیاته مزه کې نو د سفر ملګری همیشه خدای انسان سره اوس د فتن دلته یو تاسې وګورئ څومره خوندور سین اون د کتونکو دا جیان اوبه هم لري دا فتن دلته یو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين کتونکو سفر دا وطن دا کیسه دا روانه ده چیرې چیرې روان ده نن زړه کتونکو دا و د نن ورځې ویلوګ انشاءالله ورور د وطن په یو ښایسته کونج کې بیا د تاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږي اوس مو په لوی خدای سپارم خدای په امان ماشاءالله وګورئ افغانستان څومره ښایسته تیره کې ډېره خوندوره واوره اوري تاسې باندې وینو